امیر نن دې پروګرام صدر زهیب وزیر صاحب ته زه دعوت ورکوم، خو په دې نه مخکې دوه شعرونه دي بیزار صاحب په دې شعر سره ډلې دا ورته ډلې دي په دې سره ورغوړم چې ټوپک زنه یاره ستا د لاسه دالته، ټوپک زنه یاره ستا د لاسه دالته، امن مړ دی سوله مړه ده ژوندون مړ دی، ټوپک زنه یاره ستا د لاسه دالته، امن مړ دی سوله مړه ده ژوندون مړ دی، که خپل ځان ته دې پام ونه کړو پښتونه، که خپل ځان ته دې پام ونه کړو پښتونه، د ستا نن په غرغره دی پارون مړ دی. محترم زهیب صاحب ته دعوت ته چې په کښلي کلام سره مې ولمنځي. محترم زهیب صاحب. مننه مسترب صاحب د ټولو ملګري د ادبي د توچي ادبي ټولنې چې څومره ملګري دي هغې ډېره شکریه او په دمر کښلي پروګرام سره داد ورکوم برکي ورکوم او بیا نن په د محفل شې د میشتو دلته چې د کوم مخ نر ملګري نوستي اگر چې ډېر په کلیوال انداز او ډېر چې کومه په کلیوله مینه او ډېر په خاموشي سره او شعر ته په توجه سره نوستي د دې د نه ډېر چې مننه او ډېرې مشکوري چې د میشتو سره دومره زحمات وکړو ورسره کښېنوستل. یوه کتاب ونددو یوه دوی او دا ووایئ نورقدر صاحب د وخت سره سم دي چې کړي به وړې وړې سلګۍ، کړي به وړې وړې سلګۍ په خاورو خړ به پروت وي، کړي به وړې وړې سلګۍ په خاورو خړ به پروت وي، وي به خچپچ د ځان په وینو کې ککړ به پروت وي. او د غره لمن ته اکثر نظم له دې یرې نه چې د غره لمن ته اکثر نظم له دې یرې نه چې چېرته پښتون بچه وژلی وي او مړ به پروت وي. ډېره مننه. بل شعر دی چې له سترګو نه مې یوه یوه تېرېدله جنازه، له سترګو نه مې یوه یوه تېرېدله جنازه، روانه وه هر کور ته خپله خپله جنازه، له سترګو نه مې یوه یوه تېرېدله جنازه، روانه وه هر کور ته خپله خپله جنازه. او د سیمې وفادار ومه په دې وجه غدار وم، د سیمې وفادار ومه د خاورې وفادار ومه په دې وجه غدار وم، په کلي کې مې هیچا هم نه وړله جنازه. 15 جنازې وشوې خو بیا هم په اخر کې 15 جنازې وشوې خو بیا هم په اخر کې اعلان وشو چې پاتې ده یوه بله جنازه. ډېر ښه مننه. 15 جنازې وشوې خو بیا هم په اخر کې اعلان وشو چې پاتې ده یوه بله جنازه. بل شعر دی چې ما به برند برند ورته کتل په کیسه نه پوهېدم، ما به برند برند ورته کتل په کیسه نه پوهېدم، ورستو لږ پوه شوم اول په کیسه نه پوهېدم، ما به برند برند ورته کتل په کیسه نه پوهېدم، ورستو لږ پوه شوم اول په کیسه نه پوهېدم. او د مینې ښار ته مې د کلي نه ړومبی راتګ و، د مینې ښار ته مې د کلي نه ړومبی راتګ و، زه هو به هو لکه پګل په کیسه نه پوهېدم. او هلته خبره د بڼو په اشارو کېدله، هلته خبره د بڼو په اشارو کېدله، څه خلکو شیار و څه خپل په کیسه نه پوهېدم. او نصیب مې غېږله د شبنم غوندې وروړې ومه، نصیب مې غېږله د شبنم غوندې وروړې ومه، خو بیا ترې ولوېدم د ګل په کیسه نه پوهېدم. او نصیب مې غېږله د شبنم غوندې وروړې ومه، نصیب مې غېږله د شبنم غوندې وروړې ومه، خو بیا ترې ولوېدم د ګل په کیسه نه پوهېدم. او زهیب وزیر په خالي لاس کور ته مخام راغلمه، زهیب وزیر په خالي لاس کور ته مخام راغلمه، خپله مزدانه وه د بل په کیسه نه پوهېدم. ډېر ښه. زهیب وزیر په خالي لاس کور ته مخام راغلمه، خپله مزدانه وه د بل په کیسه نه پوهېدم.